الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للتفسير بآخرني درس كي منغا بسورة البقرة كليو أو بسورة البقرة كي منغا دوصل ويختم نمبر آيات ترسيدلو، ونبا إن شاء الله دا درس ويختم نمبر آياتنا شروع کو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالى بني اسرائیل ته نصیحتونه کول. یا بني اسرائیل، یا اولاد یعقوب علیه السلام، یاد کې غنیمتونه الله وی چې کوم پتا سو باندې کړی، نو تاسو زماله اوس پوره کړئ. کوم له وسیته سو ما سره کړی داغه پوره کړئ، زبا غله اوس پوره کوم چې ما تاسو سره کړی، او الله ورته زمانه یریږي. بل چې په دې کتاب باندې ایمان راوړی، او بل دا چې د الله په آیتونو باندې دنیا ما اخلي، او بل نصیحت دا چې حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ، او دغه شان چې نو حق پټوئ ما بلکې خلکو ته بیانوئ. بدرس الوقت نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. او پابندی د مانځه کوي او ورکوي زکات او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه. دا ورته الله بل نصیحت وکړو. په دې بني اسرائیلو کې د مانځه کمی و، بل دا چې د رکوع پوره لحاظ به نه کوو، نو ځکه ورته دوه حکمونه وشو چې یو خو د منځه پابندي کوي، زکات ورکوي او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو. بعض علما وایي چې د دې مطلب دی چې رکوع کوي سره د رکوع کوونکو، یعنی مونځ د جمع سره کوي، یوازې مونځ به نه کوي بلکې جمع سره به کوي. نو زموږ د پاره دا مسله ده چې نارینه به مونځ د جمع سره کوي، الا دا چې معذوري، نو د عذر په بنا باندې په کور کې مونځ کولی شي. نور د سړی باندې په سړی باندې دا لازم دي چې دی به د جمع سره مونځ کوي، او زنانه دپاره غوره مونځ چې دغه په کور کې دی، او جایز دي چې زنانه راشي جومات ته مونځ وکړي کله چې په پرده کې او فتنه ترې نه جوړي، نو زنانه دپاره جایز دي چې هغه راشي او مونځ وکړي د جمع سره. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي که ښځې تاسو نه اجازت وغواړي نو منع کوئ به نه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تاسو امر کوي خلکو ته په نیکۍ باندې او هېروئ ځانونه خپل. وأنتم تتلون الكتاب، او حال دا چې تاسو لولئ کتاب. أفلا تعقلون، آیا نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ یعنی بل ته په نیکۍ حکم کوي او ځانونه مو هېر کړي. حال دا چې تاسو کتاب لولئ، پخپله د تورات تاسو لولئ، ناول خو هغه تاسو ته متوجه دی. په کار خو دا دی چې اول تاسو په دې باندې عمل وکئ، بیا خلکو ته بیان کوئ. نو دې ځای کې دا فایده شوه چې بل ته د نیکۍ حکم کوې، نو پخپله به پرې اول عمل کوې. بدایت ساتئ چې نیکي په دوه قسمه، یوه مستحبه نیکي ده او یوه فرض نیکی ده. نو مستحب نیکی کې ته چاته امر وکړي، نو بخپله دې مرضي ده که کوې او که نه کوې. لکه اوس یو سړی بل ته ووایي چې ته د تهجد مونځ کوه، نو تهجد مونځ لازم نه دی، نو خیر ده که دی ونه کړي، خو بل ته خو د ښه کار وایي که نه. او یو فرض نیکي، لکه یو سړی بل ته وایي چې فرض مونځ د دې اهتمام کوه، نو لازم به دی د هغې بخپله اهتمام کوي. په دې ځای کې یو بله فایدمنه خبره، هغه د عوامو په دې زړونو کې دا خبره ده چې په خپله په نیکۍ عمل نه کوي، نو بل چاته به نیکي ښیم نه. لکه ته ولې نه کار نه کوې، یاره بیا به راته خلک وایي چې ته ولې داسې کار کوې، بیا به راته خلک وایي چې ته داسې کوې او ته دغه کوې. د هغې د لاسه چاته د ښه کار نه وایي. نو ګوره دا ساتئ، درې قسمه خلک دي. یو خو هغه دي چې نورو ته د نیکۍ امر کوي، په خپله پې عمل کوي، دا خو د ټول نه اوچت خلک دي. دویم قسم هغه دي چې نورو ته د نیکو عمل کوي، په خپله پې عمل نه کوي.
دریم قسم هغه دي چې نور ته هم نه وي، په خپل په عمل نه کوي. او د دریم قسم چې کم دی په دوه ګناونو کې واقع دی. یو خو امر بالمعروف نه کوي، نهي عن المنکر نه کوي، چاته نصیحتونه نه کوي. دویمه ګناه دا چې بخپل هم نه کوي. نو دا دویم چې کم دی دا چې نور ته د نیکیانو وایي او په خپل نه کوي، د کم سے کم په یو خبره خو عمل کوي کنه. په دې پوه شوي کنه. نو دا غلطه خبره ده چې که په خپل به عمل نه کوي نو بل ته مه بیانوه. صحیح ده چې دا انسان ملامت دی چې ته نورو ته نصیحتونه کوي، په خپل به عمل نه کوي. خو دومره دی چې د هغې نه غوره دی چې نه نصیحت کوي او نه عمل کوي. د هغه نه دا سړی غوره دی. مسلمان خیرخوا خو دی که نه مسلمان ته نصیحت خو کوي. نه دا اکثر زموږ د عوام دا خبره کوي چې موږ دا نصیحت نشو کولی ځکه چې موږ په خپل عمل نه کوو. دا غلطه خبره. نو په دې بني اسرائیلو کې دا مرض چې نور ته به نصیحتونه کول، په خپل به عمل نه کوو. خلک وایي که نورو ته مسلې کوي او په خپل به عملې کوي. نو ته چې نورو ته نصیحتونه کوي نو اول خپل ځان ته وګوره، خپل ځان برابر کړه، بیا به ستا په دې خبره کې تاثر هم ډېري. او دا واضح خبره چې د هغې سړي په خبره کې اثر ډېري څوک چې په خپله په دې دین عمل کوي، د ده په دې خبره کې ډېر زیات اثر. او د هغې سړي په خبره کې اثر کمی څوک چې په خپله عمل نه کوي. الله ورته وایي چې حال دا چې تاسو کتاب لولئ، ښه په خپله تاسو دا کتاب باندې پوهېږئ، بیا به هم تاسو عمل نه کوئ. واستعینوا بالصبر والصلاة، او امداد غواړئ د الله نه په صبر کولو او په منځ کولو سره. دوی به دا وایي چې موږ خو د خلکو سره دوکې کوو، مالونه جمع کوو، مالونه جمع کوو ځان له. د دې مالونو او د دې دوکونو د خلاصېدو طریقه څه ده؟ الله د طریقه وښوه چې مرسته غواړي د الله نه په صبر کولو سره او په منځ کولو سره. نو دې کې دا فایده هم دننه پرته ده چې کله په تا باندې سخته او مصیبت راشي نو دا دوه خبرې په ځان باندې لازم کوي، یو صبر او بل منځ کول. د دې منځ سره د انسان هغه مصیبتونه او غمونه د کمی دا شان چې صبر کوي. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، او یقینا دا کار خامخا ډیر ګران دی مگر په عاجزي کوونکو نه دی ګران. الله یقینا دا کار ګران دی. کوم کار ګران دی؟ صبر او منځ کول دا ګران کار، مگر په چا کې چې عاجزي هغه ته اساني. چا کې چې عاجزي خشوع پکې هغه ته دا کار اسان دی. دا کم خلق دي؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، دا کسان دي چې دوی یقین لري چې یقینا دوی ملاویدونکي دي د خپل رب سره. ځکه خو ته دا کار اسان دی کنه. د چا چې دا مضبوط یقیني چې زه به سبا الله ته مخامخ ودرېږم او د دې سوچ وسره نو دته د عبادتونه کول صحیح دا ورته اساني. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، او یقینا دوی خامخا غته واپس کیدونکي دي. یا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام رایات کئی اغا نعمتنا زمان چی ما در کردی تاسو تا. وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا ما تاسو غرکڑی بمخلوقاتو. نعمتونه دا خبره خو پرونی درس کې من کړو، ما غرکڑی تاسو په مخلوقاتو، مطلب دا دی په مخلوقات دا زمانی. نور خو په امتونو کې غوره امت کم یو دی، هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د امت ته کم کې چې منګ یو، دا په امتونو کې غوره امت دی. الله غوی غوره کړي په هغه وخت کې په ټولو خلکو باندې. واتقوا یوما، او ویریږئ د هغه لوی ورځې نه، قیامت ته ورځې نه ویریږئ. و دې آیت کې چې الله سبحانه وتعالی مخې ته کومه خبره کوي، خلاصه دا چې تاسو بچ کېدی نشئ. یو مجرم چې کله بچ کېږي نو په یو څو اسبابو بچ کېږي. یو دا
چې یو سړی د بل په ځای باندې ورکې. اولنی طریقه دا ده چې یو سړی د بل په ځای باندې ورکې، دا د بچ کېدو طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې مخاورز خلک سپارش وکړي چې بھئی ما پې کتاڼې ته ورشي او پوجیانو خوا ته ورشي او قاضي خوا ته ورشي چې بھئی پرېږدي. درېیمه طریقه دا ده چې پیسې ولګوي، زور ډېري پیسې وچلوي. څلورمه طریقه دا ده چې ملګرو ته ووایي او هغه ټول راجمع شي او په زور یې راخلاص کړي. دا څلور طریقې د څه دي؟ د مجرم د بچ کېدو. خو الله وایي د څلورو طریقې په آخرت کې کار نه کوي. واتقوا یوما، ویریږئ دا غلوی ورځنا، لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې نه بشي لري کولی هیڅ نفس د بل نفس مجرم نه څه شی، یعنی یو د بل په کار نه راځي. ولا يقبل منا شفاعه، او نبشي قبل دې دغه نفس نه سفارش. ولا يؤخذ منها عدل، او نبغستې کېږي داغه نه فدیه. ولا هم ينصرون، او نبد دوی سره امداد کېږي. څلور طریقې ته نه چلی، یو د بل په بدله کې نه چلی، سفارش به دوی نه قبلېږي، دوی مبارکې مال د دوی نه اخیستی کېږي، فدیه به نه قبلېږي، او نه به دوی سره څوک مرسته کوي. الله سبحانه وتعالی دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې موږ خلاص کړی تاسو د فرعونیانو نه. اوس دې ځای بیا الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو سره خطابونه کوي. شپږ خطابونه دي، شپږ. او په دې اولنی خطاب کې به 8 نعمتونه او 2 عذابونه ذکر کړي. چې وګورئ زما دې نعمتونو ته چې ما ستاسو په پلارانو باندې کړیو. نو دا خبره موږ پرون کړې وه چې په پلار باندې نعمت په چا نعمت دی؟ په کشرانو نعمت دی، په نیکونو نعمت ده، په کشرانو دی. نو الله ورته بیا ولې زدونه کوئ؟ راشئ ایمان راوړئ. دا خبره ورته الله ښایي چې وګوره ستاسو په پلار نیکه باندې الله عذابونه هم راوستي دي، په تاسو یې هم راوستی شي. ذلت او مسکنت به راوسته په تاسو هم دی. نو راشي ترغیب او ترهیب دواړه پکې دي چې ویریږي د الله نه او د الله طرف ته راشي، دغه نه امیدونه ساتئ، یا بدله جنتونه درکړي. نو اولنۍ نعمت ورته الله دا رایې دی چې کله موږ تاسو خلاص کړي وي د فرعونیانو نه. او انشاءالله دې واقعي تفصیل به په روان صورتونو کې راځي، دلته دومره تفصیل نشته، نو تفصیل به هلته کوو. فرعون چې دی، فرعون ګورې یاد ساتئ دا نوم چې دا هر هغه چاته ویل کېږي چې په مصر باندې بادشاهي کړي. او دغه فرعون خپل نوم څه والله عالم، خو بعض کتابونو کې راځي چې د خپل نوم الولید ابن مصعب ابن ریان. دغه فرعون نوم کوم چې مشهور شوی دی د موسی علیه السلام په مقابله کې چې نه د بني اسرائیل سره ډېر زیات ظلمونه کړي. الله تعالی نعمت را دی چې ما تاسو دغه نه خلاص کړي وي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې موږ خلاص کړی تاسو د فرعونیانو نه. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، رسول به تاسو ته بد عذابنا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، علالول به زامن ستاسو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، او ژوندی به پرېښودې زنان ستاسو. ځکه چې دا خبره په بني اسرائیلو کې مشهوره وه چې داسې یو کس به پیدا کېږي چې د هغه په لاس باندې به د فرعون دا بادشاهي دا به ختمي. نو ځکه فرعون امر کړی چې د دوی هلکان هغه حلال کوي. یو ورځ به حلالول، بل ورځ به پرېښودو، یو ورځ به حلالول، بل ورځ به پرېښودو. نو په کومه ورځ چې پرېښودو په هغه ورځ هارون علیه السلام پیدا شوی، او په کوم ورځ چې حلالول په هغه ورځ څوک پیدا شوی؟ موسی علیه السلام پیدا شوی. او واقع مخکې راځي چې بیا څنګه بد شو موسی علیه السلام. زنانه به یې پرېښودې. بعض خلک دا معنی کوي چې د زنانو سره بې حیایي کوله، دا مطلب دی ویستحیون نساءکم. او هغه داسې چې خپل خلک به یې زنانو پسې لېږل او ویې دوی دا خېټې وګورئ چې په خېټې بچی شتي او که نه. نو د زنانه به یې ولې دغه شان شرمولې. وفي ذلكم بلاء من
من ربكم عظيم او پدی نجات در کولو کې انعام کی طرف درب استاسنا لوی انعام دی چې الله دو مغړ دشمن نه بچ کو او دو مغړ عذابون نه اخلاص کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې جدا کو موږ تاسو د بچ کولو د پار دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ بس خلاص میکړی تاسو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ او غرق میکړل فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ او تاسو ورته کتل د بل نعمت ته چې الله دې به مشرانو باندې کړي چې کله بحر قلزم ته ورسېدو او باغ باندې پوری وته نو موسی علی السلام او بنی اسرائیل پوری وته کله چې هغه امسار واچوله او چې کله د فرعونیان را ورسېدو د خلار باندې روانو الله به غلار بیا را بند کړو ټول غرق کړو دوی وته کتو نه الله دغه نعمت را یاد کړي وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او کله چې منګل لوځو کو د موسی علیه السلام سره سلويخ شپې ثم اتخذتم العجل من بعده بیا تاسو ونی وسخه په بندګۍ باندې ورستو تک داغنا در دوی بل ظلم او زیاته دي چې شرک واقع شي کله چې دوی میدان تیه صحرای سینا ته ووړیدو نو الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام راوغختو چې تورات ولا ورکی سلويخ ورځو لپاره 40 ليله او موسی علیہ السلام چې دینو هارون علیہ السلام پرېخو خپل شاته او توی چې قوم خیال وکي نو سامری چې د سامری اگر دوی لپاره یو سخی په شکل کې وبود جوړ کو او پاغي کې هغه خاور ورواچول کما خاور چې د جبرئیل علیہ السلام د استخفول اند راغلی و په کوم ټیم کې چې فرعون تبا کېدو نو چې هغه د بوت ورواچول دغه نه به आवाज راوته بس هغه جو आवाज تروځي دا قبر پرس خلک چې دا مشرک زین چې دوی معمولی خبرو پورن خلی کچرته د قبر خاله ورلو خوشبو به ولګیدا بس د قبر نه خوشبو روان درګه په جوړو پریوزوت کچته رڼا ولیدا الو رڼا تر روانو به پریوزوت او دغه دوی حالي نو دا په دوی باندې امتحان راغی نو دوی په شرک واقع شو وانتم ظالمون وتاسو ظلم كونك وي شرك د ټول غټ ظلم دی کنه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا منګه معفو کړه تاسو ته ورستو د شرک کولونه لعلكم تشكرون دې د پاره چې شکر وباسئ د الله نو دا یو غټ نعمت چې الله سبحانه وتعالى ته معفو کړه دی بسمه غټه ګناه کې واقع شي الله ته بیا معفو کړه الله ته دا نعمت را یاد کړه وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کله چې ورکو منګه موسی علیہ السلام ته کتاب او فرق کون کې معجزې لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت واخلئ دا یو نعمت ته چې الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام له کتاب ورکو کوم کتاب تورات والفرقان فرقان نه فرق کون کې معجزې دي چې معجزې ولا ورکړي چې دغه د حق او باطل په منځ کې فرق راځي او بعض وی چې نه د دې فرقان نه مراد د کتاب دی چې د حق او باطل په منځ کې فرق راوستو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل اے قوم زما یقینا تاسو ظلم کړی دی په ځانونو خپلو په سبب د نیولو تاسو سخیلره په عبادت سره فتوبوا الی باریکم پس توبو باسی خالق خپلتا
فقتلوا انفسکم نو وجنی زاننا خپل ذالکم خیر لکم عند باریکم دا کار غوره دی ستاسو دپاره په نزد خالق ستاسو فتاب علیکم نو مهربانی وکړه الله یا نو توبه قبول کړه ستاسو انه هو التواب الرحیم یقینا الله ډیر توبه قبلونکې مهربان دی دا بل انعام الله را یادی چې ستاسو په توبه کې ستاسو مشرانو چې کومه توبه وسته پای کې دا شرط لګیدل چې دوی خپل ځانونه دا به وجني بیا د باندې الله مهرباني وکړو نه غیر ته معاف کړو دا همیشه د غوی په توبه کې شرط نه و دا صرف په دغه موقع کې و کله چې دوی د سخی بندگی وکړه او به توبه وسته نو الله وی دوی د ځانونه مړه کی او دوی د یو بل په وجلو باندې شروع کړي و ډیرو کسانو یو بل وجلو نو الله معافره ولګل چې بس دا خلک ما معاف کړی دي او کله الله نه معاف کړی د بنی اسرائیل په یو ځی باندې ټول به ختم شي وي نو دا د الله نعمت ته چې د غوی په مشرانو باندې کړی دی کدا نعمت الله د غوی په مشرانو نه کړی د کشران بنوي ذکر ته الله د نعمت رعایت کو چې تاسو مشرانو د سخی بندگی کړي او بیا ته ما وی چې توبه وباسي غزان به وجني به متغه وجل معاف کړو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کله چې تاسو وی اے موسی هچری من پتا باندې ایمان نه راوړو حتا نر الله جهرا تر دې چې منګ وینو الله لرخکارا دوی دا خبره کړې وی اے موسی پتا من ایمان نه راوړو چې سو پورې منګ الله نه لیدل او دا او یا کسانو چې موسی علیہ السلام د ځان سره بولی تور غرته توبې د پاره نبی او ته چې کتاب مال الله را کړی دی دا غوي چې څنګه سره الله خبرې کوي مونږ ته دیم ځان راخکاره کی او بعض علما وایي چې کله موسی علیہ السلام تورات راوړو چې د الله طرف نه کتاب دی نو ټول بنی اسرائیل دا وی مونږ ایمان نه راوړو تر څو چې مونږ په خپل سترګو الله نه لیدل څنګه سره خبرې کوي اوس دا خبره د کفر ده کنه ده تاسو او د کفر ده نغوی کافران شو نه ولی کافران نشو ځکه چې جاهلانو نو د کفر په انسان باندې فتوا لګول چې د کافر دی د دې لپاره شروط دي د دې لپاره موانع دي د هر چا کار نه لري چې فتوی لګوا نن سبا دا غټ مرز دی د تکفیر ده چې اوسو مسلې یادې کی د دې به د نور مسلمانانو ته سوې کافر وته وي دي چې دوی دا خبره د کفر ده خو دوی به کافران نشو ولې چې دوی جاهلانو فاخذتكم الصاعقه نوني وليت سو تندر وانتم تنظرون او تاسو کتل الله بيو تندر راوستو او په سوره اعراف کې برایشي چې الله به غرو چت کو واذا تقنا الجبل فوقهم كانه ظله الله به غرو چت کو او د وریزي په شان د چتري په شان بل پاسو دوی شخ یره کې چې دغه د غر رولید او دغه د رولید ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا منګ را ژوند کړي ورستو د مرګ تاسو نه شړوي چې د مرګ نه بعد خو څوک نه راځوند کیږي دوی څنګه راځوند شو نو په دوی باندې هغه مرګ نه راغلی په دوی چې کوم مرګ راغلی د خاص امتحان او الله وتخوا خپل طاقت او تخو لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ وظللنا علیکم الغمام او سورې کړي منګ پتا سو باندې وریځي په صحرای سینا کې دغه په صحرا کې به وکنه میدان تیه کې چې کله دیو نو بنی اسرائیل باندې نور لګیدو او دوی سره د بچاو سنو نور په لګیدو الله سبحانه تعالی په نری وریځ راوستي چې په دوی باندې سورې شي دا یو نعمت وانزلنا عليكم المن والسلوى
او راولېږل منګه په تاسو باندې تورنجبین او مړزان ډول الله تیار خوراک راولېږو خو دوی ته دا ووي امتحان پې دا راغی چې دا خوراک به خورئ جمع کوئ به نه دوی به جمع کولو شروع وکړه لکه دا نن سبا دا بس د سبا غم ډېر راغستی دي که نه هغه هم په دې یاره کې یاره سبا به څه کېږي نو صحیح دی چې نن خو مړزان او تورنجبین او دا شتي خو چې ګوره سبا به صحیح نو هغه به جمع کول الله بې د عذاب راوستو چې هغې نه محرومه کړو نو بیا به دا ذمهداري کولې د چودرې خپې به یې نیولې او ذلیله به بیا ګرځېدو ځکه چې دغه نعمتونو ناشکري وکړه که نه الله ورته دومره غټ نعمتونه ورکړو تیار خوراک به راته په خپل ټیم باندې تورنجبین خوږ لکه د ګبین په شان او سره کړي مړزان دا به ورته میلاوېدو دوی وي نه موږ سبزي غواړو هغه آیت مخې ته روان دی انشاءالله کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ دا هغه پاک رزق نه چې موږ درکړی دی تاسو ته وما ظلمونا او هغوی ظلم نو کړی په موږ باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون مگر هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی و د الله سره خو څوک ظلم نشي کولی که ته د الله دین نه منې نو نقصان دی خپل دی الله ته خو څوک نقصان نشي رسولی نو دې ځکه الله وایي چې موږ ته هېڅ نقصان نه وره رسولی نه موږ سره ظلم کړی خو ظلمونه یې د خپل ځان سره کړی کله چې دا واقعه د موسی علیه السلام نه بعد ده د موسی علیه السلام په وخت کې خو دوی د بیت المقدس ته ورننوتو الله ورته ورننوځي دوی ننوتو وی په دې کې زورور خلک دي او موږ د هغوی نه یېرېږو الله پې بیا دا سزا راوسته چې په دغه میدان تیح کې پرېښودو بیا ډېر وخت بعد د یوشع علیه السلام په زمانه کې الله دوی ته ووی چې اوس ورننوځي بیت المقدس ته الله پې دا انعام وکړو دوی خو مخکې د جهاد نه تښتېدلي وو که نه نو بیا د یوشع علیه السلام په زمانه کې دغه علاقه فتح شوه الله ورته ورننوځئ دې کلي ته خو په داسې حال کې ورننوځئ چې سجده کوونکي او حته ټکی به وایي حته د په هغه ټیم کې یو ذکر و یعنې چې یا الله موږ وبخې نو دوی څه چل وکړو الله ورته هغه خبر رایادوي وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کله چې موږ ووی داخل شئ دې کلي ته فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نو خورئ د هغې نه کوم ځای کې چې ستاسو خوښه پراخه وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا او داخل شئ دروازې په کلي باندې سجده کوونکي د سجدې په حالت کې د عاجزۍ په حالت کې بعض علماء وی مطلب دا دی چې داخلېدون وروسته سجده ولګوي د شکر خو نه ظاهره معنی دا چې سرخ کته کوي دې ځکه د سجدې نه مراد څه دی سرخ کته کوي الله ته عاجزي وکړي رسول الله صلی چې کله مکه فتح کړه او په کوم ټیم کې مکې ته ننوتو نو سر یې دومره ښکته کړی چې دا ږیره مبارکه یې په دې اوښې باندې لګېده دا ږیره په دې اوښې باندې پرته ولګېده په هغې باندې عاجزي کوله چې الله دا ټول ستا طاقت دی دوی چې چلو کو وی فدخلوا یزحفون علی استایهم دوی داخل شو په کوناټو باندې تولیدل او سجده ونه کړه وقولوا حطه او وای تاسو ټکې د حطه مطلب یې منګه وبخي دا لفظ به وای نغفر لكم خطاياكم من بوبخو تاسو ته ګناونه ستاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې من به ډیر کو نیک عمل ولره هغوی له به ثواب هم ډیر ورکو د اعمالو توفیق به هم ډیر ورکو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بس بدل کړه کسانو چې ظلم کړي دی هغه وینا په غیر د هغه وینا باندې چې ویلې شوی و دوی ته
کوم وینا چې ته ویلې شی و هغه بدل کړو دغه به بدل کې بل واغسته نو دوی سوې د حته په ځای به دوی وی حنطه فی شعره وی زمونږ غنم په کار دي چې ویخته په ولاړی نو د حته په ځای حنطه وی او بعض وی چې زمونږ شعیره په کار دي زمونږ وربشي په کار دي دا خبرې دوی شروع کړې زمونږ وربشي په کار دي زمونږ غنم په کار دي وی خندل د الله په خبره پوری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره پوری نو ګوره په دې کې یو دا فائدہ چې کوم ذکر د شریعت ته طرف نه راغلی دا غي بدلول څه دي روا دي ناروا دي او د ځان نو په شریعت کې ذکرونه نه راوباسي فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بس راولی گو منگا پا ظالمانو بانی بد عذاب دا اسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون پا دی وجہ چی دوی بنا فرمانی کولا دا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وبوختی موسی علیہ السلام د پاره د قوم خپل قوم په سراغه وی مونږ وب پکار دي په کوم ځای کې وب پکار وي غوي ته په صحرای سینا کې تیه په میدان کې وی زمونږ وب پکار دي فقلنا اضرب بعصاك الحجر نو مونږ وی وهدا کانه په دې خپل امسا فانفجرت منه 12 عينا نرواني شوي داغينا دولس سینې الله رواني کړې او هغه دولس قومو دولس خاندانونو الله نه غوښته چې دوی په منځ کې جنگ جګړه راشي او په دې کې دا فائدہ دیو ناشنا فائدہ دا کې دي زموږ د پښتنو باندې خنا آشنا ولې چې کله سره یو ځای وسیږي یو نغري دوی په منځ کې جنگ جګړه ډېری راځي او چې جدا شي بیل شي نو باقي کې دا خیری چې دوی یو بل سره جګړې نه راځي او یو بل ته ډېر محبت کې مشي شوق هم ډېر شي یو بل کړه تک راتک نو که زموږ په معاشره کې څوک دا وایي چې ځان له جدا کورلم او الته به زه اوسېږم او د مور پلار خدمت ته دا به زه کومه او ورونو ته وایي چې ستاسو تپوس به زه کومه نو بس دی زموږ په معاشره کې یو غټ ظالم او فاسق او فاجر انسان دی ښه ته اوس جدا کېږي نو ګوره زمونږ خلک یو کار کوي نو چې کوي نو به سم کوي جدا کېږي نو چې جدا شي نو به دې جدا کېږي چې به یو بل به سلام نه اچوي د جدا کېدو دا مطلب دی چې رشته د یو بل سره ختمول جدا کېدو دا مطلب دی چې صرف هغه پخلی او هغه کور او دا جدا شو نور هغه مونه محبت او هغه رشته هغه په خپل ځای باندې ده لکه څنګه چې د عربو کې دا عادت نو صحیح ده د ښکلې طریقه د چیرونه ټول شریک او یو خود دې شراکت اخیری انجام هغه موږ لیدلې چې هغه جنگ جګړې دی او کنځلې دی او دغه تاخير راشي ډېر کمی رشتې وي چې هغه د مين محبت هغه پاتې شي بیا په کور کې بچي وشي د بچو د لاسه به په مخه جنگ جګړې بل دا چې سړی غریبي کور ته کزان له مثال کې خزله سهدیه وړ غواړي پلاره کې کپڑے ولیدي امیلي ولیدو لاس بندې ولیدي دا برولم خزله سوچږي اته خزینوري دي کور کې بچی له چې د لوبو سامان را لې چې ماشوم د خوشاله اسکول بسته بولنی واله اجي سوچږي 2 ماشومان ته نور دي د ټول وسنګ را لې نو شراکت او خشه دي چې سره شریک یو خود دې غالبا شراکتونه کم چې پښتنو راځي ډېر درانه نبي په اخر کې هغه مشر چې وي ما مزدوري کوله دوی په کورونو کې نه شنو ول تر اول شراکت نه کوي چې اوس دا چغه وي به اکثر دا خبره کوي وي ټول مزدوري ما کړی ته دوی تیار خولې دوی څنګه بګی ساخلي په شراکت کې خو به دا قصې نه دي چې د بګی د وډکه وو د لوی وو د نو د ویزا غستې د دغه سي د قصې په شراکت کې نه کې شراکت خله زموږ د شراکت لګډیر جوړ لړ شي به اکثر بګی به دا جاخي جوړی شي یو بل ته زړونه بدی بلکې زبګی لګ جوړ لړ شي مونږ کې دي چې د خلک رانه خپشي او دا پروګرام زموږ خويندرونه اینیم
زموږ پښتو معاشره کې کېدای شي په دې خبره کې تاسو ما سره اتفاق وکړئ، ښځه خاوند د یو بل سره هغه مینې محبت هغه ژوند هم پوره نشي تېرولی، ځکه چې په داسې کور کې به ته څه د محبت ژوند تېر کړي چې په هغه کور کې ټوټل 40 کسان دي، د پلانې دی او د پلانې دی او د پلانې دی او د پلانې دی. خو بس د دې ښځې څه ټول عمر څه کار دی؟ سحر په توره تیاره راپاسي چای پخوي، د هغې نه بعد بیا د کور کار شروع کړي، ماسپښین ډوډۍ تیارې، بیا د شپې روټۍ تیارې، بیا چې د شپې پارېږي خاوند غریب ته موده شوی، بیا به سبا له بیا دغه ژوند او بیا دغه ژوند او بیا دغه بس نه پکې دا شتي چې لکه دا ښځه په چکر ووته د خاوند سره سیل له لاړو د یو بل سره لږ جدا کېناستو ګپ شپ ورکړو، دا پکې نشته. دا شتي زموږ معاشره کې نشته. زموږ یو ملګری د هغه وی ما یو پیري راده وکړه چې د ښځې له چکر ورکوم به وبځم داسې د کالام بحرین طرف ته. وی ما مور ته ووایي چې زه دا واړه بوځم، هغه وایي چې صحیح ده نور هم ځان سره بوځه، کور کې چې څومره وو پلین کوچ ویزوی راوړی دا ټول به پکې لاړ شي. وی ما ورته وایي چې بیا نه ځمه، دا قوم خو دلته هم دی هلته به وي، نو څه مطلب شو؟ زما خو مطلب دا چې له جنۍ زه یوازې بوځم نو زه به ورسره چې د ګپ شپ ولګوم چې ته کښېنم به ورسره. ما خبره دې پورې راواغسته چې کله نغرې جدای، پخلی جدای، ګودر جدای، نو جنګونه به ډېر نه راځي، ځکه الله سبحانه وتعالی دې کې څو چینې ورکړي 12. که الله غوښتې یو چینه هم ورکولی شو چې دغه یو چینه ده او دې نه وبس کوي، خو الله 12 ولې ورکړي چې منځ کې اختلافات او جنګ جګړې او دا نه راځي. قد علم كل ناس مشربهم، یقینا معلوم و هر یو ډلې ته خپل ځای د ګودر، هر یو ته خپل ګودر معلومه. کلوا واشربوا من رزق الله، خورئ او څکئ د رزق د الله نه، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مه ګرځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. الله ته خورئ او څکئ خو فساد به نه کوئ. ولې ورته دا خبره وکړي چې فساد به نه کوئ؟ چې اوس یو سړی ځواني او خوراک تیار میلاویږي او څښاک تیار میلاویږي، دی به نور څه کوي؟ خو فساد به کوي نه. چې بېروزګار غونډه کې سړی د نور څه کاري؟ سورانې کوي. نه الله ورته وایي چې تاسو به هسې ناسې مزیم دي، خوراک تیار راځي، نو فساد چېرته ونه کوي. ګورئ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، او کله چې تاسو وې موسی لن نصبر على طعام واحد، هیڅ چېرې موږ صبر نشو کولی په یو قسم خوراک باندې. د دوی د دې غوښتو د طریقو وګوره څومره بېادبه دي. اگه صحیح شو دوی به بله طریقه هم دا خبره کولی شو، خو دومره د بېادبۍ الفاظو ته وګوره، وایي موږ صبر نشو کولی په دې باندې، په مخه چې دی مړزان دی او په مخه تورنجبین دی، دا موږ نشو خوړ. فادعو لنا ربک، بد دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه، یخرج لنا مما تنبت الارض، چې راوباسي موږ لره د هغه څه نه چې زرغونېږي ځمکه، من بقلها، د سبزیانو د هغې نه، وقثائها، او د بادرنګ د هغې نه، وفومها، او د اوږې د هغې نه، وعدسها، او د دالونو د هغې نه، وبصلها، او د پیازو د هغې نه. زموږ وایي دا پکار دي. الله ته سوال وکړي چې موږ له دې ځمکې نه سبزیانې راوباسي، بادرنګ، اوږه، دالونه، پیاز، زموږ دا پکار دي. موسی علیه السلام ورته ووایي قال وی موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، وی موسی علیہ السلام آیا تاسو په بدل کې اخلي هغه څه چې هغه معمولی دي په مقابله د هغه شي کې چې هغه ډېر غوره دی. اوس د مړزانو په مقابله کې تیار د الله طرف نه راځي، دوی زموږ دال پکار دي، تورنجبین په شان خوږ خوراک ته وګوره، دوی زموږ بادرنګ پکار دي. زموږ د عباس خلک چې تو ته غوښه کېدی او څه کې یاره د کلي هغه صحابه
مخې ته د غوښه پرته ده، ته د کلي صاحبه یې دی، غټ غټ خوراک به ورته کړي دی، چې دا معمولي غونته کې خوراک برایه دی. و دوی ته وګوره دې ظالمانو ته چې الله دله دومره ښکلی خوراک درکړی دی او تیار راځي، تاسو سبزیانې یادوئ چې زموږ سبزیانې په کار دي. اهبطوا مصر، نو کوشئ یو ښار ته، فإن لکم ما سألتم، بس یقینا ستاسو دپاره په هغې کې هغه څه دي چې تاسو یې غواړئ. کوشئ یو ښار ته، داسې ګرانه خو نه ده، مطالبه به پوره شي، کرونده شروع کوئ او خورئ یې، ځان ته هم ګرانه کړه. بعض علماوی دې کې د مصر نه مراد هغه مصر دی د کوم نه چې دوی راوتلي وو، چې واپس لاړ شي هلته ستاسو هسې د ذلت هغه ژوند خوښ دی، چې لاړ شئ. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، او اوهل شو په دوی باندې رسوایی، والمسکنه او غریبی. الله په ظاهري ذلت راوستو او د زړه غریبی فقر په راوستو، خواري کړو. نو عمر له به دوی دغه پټو کې کتدلو او بربتلو، او الله په ذلت راوستو، غریبی او فقر په راوستو. وباءوا بغضب من الله، او اختشو دوی په غضب د الله کې. ولې دوی اختشو په غضب د الله کې؟ الله وی چې یوازې دا خبره نه و چې دوی د موسی علیه السلام نه د دې خوراک مطالبه وکړه، بلکې نوري وجه هم دي. هغه څه دي؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، دا غضب په سبب د دې دی چې یقینا دوی به کفر کوي په آیتونو د الله باندې. ويقتلون النبيين بغير الحق، او وجل به پیغمبران په ناحق سره. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، دا کفر په دې وجه دوی کو چې نافرمانی به کوله او دوی چې د حد نه به تیر وتو. دي ظالمانو کې د دومره غړ ګناونه دي. یوازې الله وی دا نه چې دوی د موسی علیه السلام نه دا مطالبه وکړه، بلکې دوی د الله ایتونه نه منل، پیغمبران به وجل بنا حق. او حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل قتله نبي او قتل نبيا. د قیامت پر ورځ ټول نه سخت عذاب هغه انسان ته ملاویږي چې د پیغمبر په لاس وجلی شوی او یې پیغمبر وجلی. ټول نه سخت عذاب به د قیامت پر ورځ دې خلکو ته ملاوي. إن الذين آمنوا والذين هادوا، يقينا خلق چی ایمان راوړی دی، والذين هادوا وغ خلق چی يهوديان دي، والنصارى وعیسایان دي، والصابئين وصابیان دي. په دې ځکه الله ترغیب ورکوي، ترغیب د ایمان او د عمل صالح طرف ته، چې دې له اعتبار دی او ډلو او نمونو له اعتبار نشتی. نو په دې کې موږ ته نصیحت دی چې په ډلو ډلو مه تقسیمېږئ. زما د پلاني مذهب سره تعلق ته او زما د پلاني فرقې سره تعلق ته، الله وی دې له اعتبار نشتی. اعتبار هغه ایمان او نیک عمل لري، اعتبار دغه لري، اعتبار ډلو له نشتی چې زما پلانې نوم دی او زما پلانې نوم دی. نو الله وی کوم خلکو چې ایمان راوړل او کوم چې يهوديان دي، هادو يهوديانو ته يهوديان په دی ویل کېږي د هادنا انا هدنا الیک، دوی ویلو موږ توبه وویسته، نو د هغې د لاسه په دوی باندې نوم د يهوديانو پرېوتو. بعض علما وایي چې یهوذا کوم چې د دوی مشر نیکه و، د هغه نوم و یهوذا، نو د هغې د لاسه دوی باندې د یهودو نوم پرېوتو. او یو پکې دا معنی پرته ده، د هاده مطلب دا دی سر خوځول. کله چې به دوی د خپل عبادت کوو نو سرونه به خوځول، نو د هغې د لاسه دوی ته یهود ویله کېږي. او دا خبره یې د ساتي د قرآن د تلاوت سره د حدیث خوځېده دا د مسلمانانو طریقه نه ده. کله چې انسان قرآن وایي نو په هغه کې د عاجزي، په هغه کې د خشوع، نو دا خوځېده پرېږدئ. دا یهودو چې به کله خپل کتاب وي آسماني کتاب، نو هغوی به خوځېدو. الله وایي کوم خلکو چې ایمان راوړی، کوم چې یهودیان دي، کوم چې نصارا دي. نصاراو ته نصارا په دې ویل کېږي ځکه چې دوی ویلو نحن انصار الله، موږ به مرسته کوو، نو د هغې د لاسه دوی نصارا نوم پرېوتو.
یو وجه دا ده چې ناصره یو کلی او د بیت المقدس په خوا کې هلته به دوی اوسېدو، نو دوی ته ناصره نه دوی باندې نوم نصارا کېښودی شو. والصابئین او صابیان هغه چاته ویل کېږي چې دا په عراق کې یو قوم اوسېدو او صرف په لا اله الا الله وی، نور د هېڅ نه خبر، دیني نه و. او بعض علما وایي چې صابیه هغه څوک دي چې هغوی به د یو دین نه نقل شو بل دین ته به وړېدو، دینونه به بدلول لکه د مکې مشرکینو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو ته صابیان وی دوی خپل دین پرېښو بل ته وړېدو. الله دې ټول تذکره وکړه. بیا الله وایي چې د نومونو له او د ډلو له اعتبار نشتی. اعتبار سره دی من آمن بالله، چا چې ایمان راوړو په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل وکړو نیک، فلهم اجرهم عند ربهم، نو د دوی دپاره اجر د دوی دی په نزد د رب د دوی، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به هېڅ یره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه کېږي. اعتبار دی لري. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې موږ اخیستې وه ستاسو نه مضبوطه وعده. اوس بیا خطاب چاته شروع شو؟ بني اسرائیلو ته. ورفعنا فوقكم الطور، او چت کړو موږ په تاسو باندې له پاسه تور غر. یا موږ وی کنه کله چې موسی علیه السلام راغی وی ما تورات راوړی، دوی له څنګه تورات؟ الله موږ سره خبرې ولې نه کوي؟ نو الله پرې تور غر راوچت کو. نو دوی د یرې نه بیا په سجده کې پرېوتو. دوی په دغه ټیم کې دوه خبرې وکړي. یو دا چې الله دې موږ سره خبرې وکړي، څنګه الله تاسو سره خبرې کوي. یو دا چې دا ډېر ګران احکام دي، دا موږ نشو منلی، موږ تورات نشو منلی. الله به دا غر اوچت کو. چې څنګه به الله دا غر اوچت کو، به دوی به سجدو کې پرېوتو. نو سجدې چې وکړو دا یو سترګې کږه ودي چې بره دې غره ته یې کتو. نو اوس هم یهود چې سجده لګوي نو کږه سجده لګوي. تاسو ته وګورئ چې یهود څنګه سجدې لګوي، هغوی اوس هم کږې سجده لګوي، ما هغه شان سجده لګوي. خذوا ما آتیناکم بقوة، منګ وې واخلئ دا کتاب چې موږ تاسو ته درکړی دی په طاقت سره. دوی خو وایي چې تورات کې ګرانې مسلې دي، الله ورته دا به منئ په طاقت سره. مطلب دا دی چې یعنې ټول احکام به منئ. واذکروا ما فيه، او رایات کوي هغه احکام چې په دې کې دي، لعلکم تتقون، دې دپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. ثم تولیتم من بعد ذلک، نو بیا تاسو واوړېدئ وروستو د دې لوز نه، د لوز مات کو. فلولا فضل الله علیکم ورحمته، نه که چېرته نه وی فضل د الله په تاسو باندې او مهرباني، لکنتم من الخاسرین، نوې به تاسو د تاوانیانو نه. الله په دې آیتونو کې او په دې روانو آیتونو کې 15 عیبونه د بني اسرائیلو په مشرانو کې بیانوي، او 15 عیبونه په دې موجوده بني اسرائیلو کې بیانوي. 15 په هغو کې دي، 15 په دوی کې دي. او دا الله ولې بیانوي؟ ځکه چې د یهود دا خبره کوي موږ ډېر اوچت خلک یو، الله دا ټول مخلوق زموږ د خدمت لپاره پیدا کړی، چې دا خلک به زموږ خدمت کوي. نو الله هغه عیبونه بیانوي چې تاسو دومره اوچت خلک نه یې، بلکې په تاسو کې دا مرضونه وو. د دوی دا غلط تصور اصلاح کوي. اول عیب دغه بیان شو چې مشرانو به، اول عیب دا بیان شو چې دوی مشرانو لوزونه مات کړي دي، په احکامو کې هلي کړي دي، په خلکو باندې تهمتونه لګولي، د الله په حکم کې چون چرا کړي ده. پنځم دا چې زړونه یې سخت شوي دي. د ټول عیبونه به الله اوس بیانوي. دوی د الله وایي چې دې لوز نه تاسو واوړېدئ، که چېرته د الله فضل نه وی، یعنې الله ستاسو توبه نه وی قبوله کړې، په تاسو مهرباني نه وی کړې، نو تاسو به د تاوانیانو نه وی. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، او یقینا تاسو ته معلوم دي کسان چې زیاتې کړې او تاسو نه په ورځ د خالی کې. ورځ د خالی د تفصیل به ان شاء الله په سورۃ الاعراف کې راځي چې الله په دوی باندې امتحانن ښکار منه کو په کومه ورځ؟ د خالی د هفتې په ورځ. نو دوی به جالونه اوبو ته د جمعې په ورځ ور واچول،
او بیا به د اتوار په ورځ راوچت کو او چې موږ به دغه ورځ ښکار نه کړی دا هیلې به کولې فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بس وی منګ دوی ته چې شي تاسو شادوغان ذلیلان الله ته شادوغان او خنزیران جوړ کړو کشرانو نه شادوغان جوړ کړي او مشرانو نه خنزیران جوړ کړي ولایذ بالله ګوره دا موي کنه چې دوی کې یو ابدو چې هیلې به کولې دي چې دا هیله وکړه دغه شادوغان او دغه خنزیران د 3 ورځې پورې ژوند دیو بیا ټول مړ شو 3 ورځې ژوند دیو بس خلک دا خبره کوي چې دا موجوده زناور راغی دي لکه نن سبا چې کوم شادوغان دي نه دا هم هغه شادوغان دي نو دا خبره غلطه ده دا غلطه خبره ده هغه شادوغان چې کوم او خنزیران هغه 3 ورځې ژوند دیو او 3 ورځې بعد هغه څه شو هغه مړ شو فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نو منګه وګرځول دا واقعا عبرتناک سزا دا غچا د پاره چې مخکې د دې کلی نه دي او هغه چې ورستو دي وموعظه للمتقين ونصيحت د پاره د تقوا والو ان د کلی د مخکینو کلو او ورستنو کلو د پاره عبرتناک واقعا وګرځیدا چې څوک هلي کوي د الله په دین کې د الله احکامو کې هغه ته به دې سزا ملويږي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی عليه السلام خپل قوم ته بل عیب دوی کې دا چې الله په حکمونو کې به چون چرا کوله ولی څنګه د نن سمون په باطل پرستو کې دا مرز دی چې ته د رسول الله حدیث بیان کې دی وې څنګه پلاني مذهب کې شته او کنه پلاني کتاب کې راغلي دی او کنه زمونږ مولای خو نه وي دا منسوخ دی او دا دیسی دی او دا دغه صحابي لپاره خاص خو دې حکم منلو ته تیار نه وي دا شنغوي الله تعالی امر کو چې غواله لکې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی عليه السلام خپل قوم ته ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة یقینا الله تاسو ته امر کوي چې حلال کوي او غواله لکې بس نور ته سویلی چې څنګه غوابي نه الله ته غواله لکې او دغه ظالمانو په ځان باندې بخپل ګرانه کړه ورسته بیا د قصې شروع کوي رنگ به څنګه عمر به څنګه حالکه الله خو ته ویلي چې صرف غواله لکې نو دله په کار و چې چون چرای نه وکړه او ډایرکټ له بده باندې عمل کړي خولو ته الله وی چې غواله لکې در دې لپاره چې دوی په ژوند کې د غسخي سره محبت او تسخي بندگی کړي وکنه الله هغه محبت د دوی د ژوند نو استغواړي نو دوی ته وی غواله لکې دوی ته سوي جواب کې قالوا يا غوي اتتخذنا هزوا آیت نسی منګ بټو باندې ختم پر ټوغي کې کسوي موسی عليه السلام ته وی قال موسى عليه السلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين زپنای غواړم په الله سره د دینه چې شم د نه پوه خلقونه موسی عليه السلام ته سنا پوه سره غو نه چې خاندم په دین کې ټوغي کوم دا خو دین مسله ده قالوا يا غوي ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دعا وړ زمنګ د پاره در بخپلنا چې بیان کی مونږ ته چې څنګه د دغه خپل بزم باندې ګرانی او دې ته پوښتنه به ضرورت ولر شي غواله لکه خبره ختم شو نبی په ځان دومره ګرانه کړی چې تاسو وګورئ وته وي ته پوښتنه کې چې دغه څنګه ده قال موسى عليه السلام انه يقول يقينا الله وي انها بقره لا فارض ولا بكر دغواده نبودي دا ونوي زوانه دا عوان بين ذلك درمیانه د پمنځ د دغه کې پمنځ د سکه د بوډاوالي او د ځواني نه به بالکل بوډي غواله لوي نه به نوې ځوانه لوي بلکې منځني ففعلوا ما تؤمرون بسوک یغه کار چې تاسو ته حکم شوی دی کبدی باندې دوی اکتفا کړو دغه یو شرط پکې لګیدل
چې دې منځني غوا وګوري. قالوا يا غوي ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وغواړه در رب خپلنا زمنګ د پاره چې بیان کی مونږ ته چې سده رنگ د دغه غوا. قالوا يا إنه يقول يقينا اللاوي إنها بقرة صفراء، چی یقینا دا یو غوا ده چې زړ رنګ دی، فاقع اللونها تسر الناظرين، خالص دی زړ رنګ دغه خوشالوي یا خوشاله کوي کتون کولره تک زړ. فاقع مطلب خالص زړ رنگ چې بل رنگ پکې نه میلاو. حق په دوی باندې دوی اکتفا کړي نو صرف دغه دوه شرطونه او دومره ظالمان دي الله حکومت ته غاړه نه دی په اسانۍ. نن سبب دي چې خلک شتي چې موږ ته وایو مثال باسي په دې ورکو موږ ته خپل د خپل سره ملاوي په منځ کې حق د خپل وګدې دی بل سړی ده، او کاغه مثال کې دنګي او کدا چيتي او کدا پوند وګدې او کدا خپل وګدې او د څه خبرې چې یو مسله را ورسېده ته به څوک ته به عمل وکړه سره ګرانې ځانت. قالوا يا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وغواړه زمنګ د پاره د خپل ربنا چې بیان کی مونږ ته چې څنګه د عمل د دی غوا. ان البقره شابه علينا، یقینا دا غوا ګډه وډه شو په مونږ باندې. الله به ګډه وډه کړی دا هغه په ځم خپل ګډه وډه کړ. وإنا إن شاء الله لمهتدون، او یقینا منګه کچرته د الله خو خشینو مقصد ته رسیدونکو. علماء وی کدی له ان شاء الله ټکه نه ویل دوی درغوانه ملاوي ده، خدای ان شاء الله وی کنه دې د لاس ته درغوانه ورسته ملاو شو. قالوا موسى عليه السلام إنه يقول يقينا اللاوي إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، دا یو غوا ده چې نه دې سټ اړولې شوی دغه چیز مکاړي او نو به کیف سلرا، یعنی بالکل بیکار نه دی شوی، نه سټ اړولې شوی ده مطلب چې اسمه کینه دا اړولې او نه رټی ده، یعنی وب په منری فصل شي فصل په نه دی وب شي. مسلمه لا شیه فيها، اسداغ نشتی باغی کی. قالوا الان جئت بالحق، دیوی وستی راوړو کنه پورا بیان. ها وستوي خبر واضح او اول نه خبره کی سګډ وډواله او خو پاسان الپاس سره ویلو وسی جلو کوي والا لکه خبره ختم شو. وز دی بس وس په پوش. نو بعض علماء چې دی خبرې د لازم دوی کافران کیدو خو جاهلان مسلمانانو کې مطلب دا چې د اوسه پوری نیمګړی بیان اوس کامل بیان شو، خدا خبره هم د ګناه و ځکه چې پیغمبر خبره خو واضحه و د الله تر طرف نه و. فذبحوها نو علی کړه دغه وما كادوا يفعلون، او دوی نږدې نه و چې دا کاری کړی وي. غوی علی کړه مفسرین وایي دا غوا د یو یتیم سره وه او مور ورته دا ویلو چې دا په 100 روپۍ خرڅه کړه، بسو په 100. نو یو سړی ته په 200 وغوښته، هغه ته جنازه زما مور خو ماته 100 روپۍ ویلې بیا کور ته راغی. نامور ته سیده په 200 خرڅ کړي، سړی ته په 300 وغوښته، دوی جماعت خو 200 ویلي بیا وبس کور ته په دې طریقه باندې زیاتې سم یو غټ دغه ته جوړ شو. دا بني اسرائیل ګرځېدو به د غوا پسې چې دې غوا په کوم ځای کې چې هغه نه بوډۍ ده نه ځوانه ده، بالکل رنګ یې تک زیړ دی، نه پې څه کار شوی دی، نه پکې څه عیب شته. نو په یو صحرا کې د یتیم میلاو شو. وی د دې غوا سره ته نو هغه ورته وی د سرمنې د ډکوالي په مقدار باندې سره زر د دې د سرمن نه دا چې د سرو زرو نه ډکه کې دغه دی ریټ دی. نو دوی دې دغه به ځان لواغسته. نو سبحان الله د یتیم په کې فائدہ وشو او دوی ځان په عذاب کې واچو، ځان دوی په خپل په عذاب کو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، او کله چې تاسو قتل کو یو نفس نو مختلف شوي تاسو داغه په باره کې اختلاف وکړو.
دغه وخت کې واقعه رااله ده یو بل واقعه پیښه شو چې یو سړي خپل تره مړ کو د دې لپاره چې دغه د لور یا دغه د ښځې سره نکاح وکړي دغه لپاره د خپل تره مړ کو زامن نو بل چې مال بم پاتې شي مړ کو په لار کې واچو او د منافقت جړای شروع کړه چې دې قوم زما تر وجلې په بری خلکو باندې تهمت ولګو نو موسی علیہ السلام ته الله حکم کو چې د غوا سې سره واخلې او په دې مړی باندې وای غوا خاصه ملل شي نو دوی باندې اختلاف وکړو والله مخرج ما كنتم تكتمون او الله راويستون کې دې هغه سلره چې تاسو یې پټوي دو خبر پټول کنه چې چا مړ کړي الله به راو باسي فقلنا اضربوه ببعضها بس منګه وی چې تاسو وای دا مړې په باز دې صد دې غوا نو چې کله د غوا غي سي په دغه کړه وی ولې بس هغه پاسې د غروارته ګوتونی وي د زوجله كذلك يحيي الله الموتى دغشان بل رجل دکی مړي ويريكم آياته لعلكم تعقلون او خیتا سوته نخي د خپل قدرت دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بسخ شذرون استاسو رستو د دین خنا یعنی دومره سخت زونه دغوي چې مړې را پاسې د وګته ونی او ز پلاني وجلم دوی بیا نه منله وینا نه دا دنه دی وجله الله یستزرون سخش فهي كالحجاره بس دا پشان د کانو شو او اشد قسوه یا زیاتی بسخوالی کی سخت دي او که سخت نه دي یو شان دي حکم تي نه دي وان من الحجاره لما يتفجر منه النار زکه چې باز د کانو نه خامخا غدي چې بېږي دا غینه ولی کانیم خدي ولی خو تروزی کنه وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء او یقینا باز د دین خامخا کانی دي چوچوي نو روزي دا غینه وب وان منها لما يهبط من خشيه الله او باز د دین خامخا غدي چرار غړي د وجه د یری د الله نه د بنی اسرائیل د زونه چې د سخشیو او په سخوالي کې د کانو نم زیاتو ځکه چې کانو کې باز هغه دي چې وچوي وبتی رواني شي ولید رواني شي رولی کې د الله د يرنه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله به خبر دا عملونه چې تاسو یې کوي دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو سلورو یا نمبر آیت باندې موږ ودرېدو ان شاء الله سبب د 15 یا نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه تعالی دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.